سلام ملګرو، تاسو ګورئ خان سکلز یوټیوب چینل. هیله لرم روغ جوړ او د سختکاري به مو پرتن وي. نن یو ځل بیا تاسو ته له ډېرې خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب دپاره فري بیکګراوند میوزیک، فري ویډیوز اینډ فري پکچرز پیدا کړو. یعنې په هغې باندې چې موږ ته کاپي رایټ نه راکوي. ډېر ملګري وایي چې ځینې ملګري په بیکګراوند کې میوزیک استعمالوي، د دوی چینلونه مونیټایز هم وي، اما دوی یوټیوب کوم سټرایک دوی ته نه ورکوي، که نه کوم ورننګ نه ورکوي چې تاسو په بیکګراوند کې میوزیک لګولی دی. نو زه په نننۍ ویډیو کې تاسو ته هغه میوزیکس، ویډیوز، پکچرز ښایم کوم چې یوټیوب ورباندې کاپي رایټ نه ورکوي، یعنې چېرته به یې پیدا کوو. اصل خبره دغه ده. نو تاسو ته به زه د دې ادرس درکوم، تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې چېرته به تاسو دغه فري کاپي رایټ میټیریل پیدا کوئ. راځئ دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدا شان له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. راځئ دا ویډیو په طرف ملګرو را بشئ تاسو خپل کروم براوزر ته. کله چې کروم براوزر ته راغلی، هر براوزر چې وي دلته پس سرچ باکس ته راشئ. سرچ باکس کې به ورته ولیکئ چې پکسلز. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، تاسو ته دغه سایټ راخلاصیږي. دغه سایټ کله چې تاسو ته راخلاص شو، دلته دغه آپشن ګورئ، دغه څنګ کې پس د سرچ باکس سره فوټو ویډیوز. که ستاسو عکسونه په کار وي، که نه چې کوم کاپي رایټ نه وي، فوټو باندې به کلیک وکړئ. که ویډیو مو په کار وي، ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، مثلا زه دلته وایم، نو دا به دلته تاسو سرچ کړئ. که کاپي رایټ هېڅ ورسره ونه لیکئ هم پروا نه کوي. ګورئ د ټکنالوژۍ برک ما ته ویډیوګانې راوغوښتې. ځینې مونیټایز چینلونه مو لیدلي وي چې هلته خبرې کوي، شاته ویډیوګانې له نورو سایټو رااخیستلي وي چې هغه ویډیوګانې که نه موږ تاسو ته داسې برېښي چې هغه کاپي رایټ دي. نه، په هغې باندې دوی ته کاپي رایټ نه ورکوي. ښه، همدا شان دلته تقریبا که تاسو پاس وګورئ 1,40,000 ویډیوګانې دلته موجودې دي چې دا د هر رشتې اړوند ویډیوګانې، فري ویډیوګانې موجودې دي. په څنګ کې بیا که چېرته تاسو د بیکګراوند میوزیک غوښتل، همدلته یو بل ویب سایټ دی د میکس کیټ په نوم. دا به تاسو سرچ کړئ. کله مو چې دغه تاسو سرچ کړ، تاسو ته دلته دغه ویب سایټ راوړي. تاسو دغه وګورئ. دلته چې تاسو هر ډول بیکګراوند میوزیک غوښته، دلته یې درته پلی کوئ. دا وګورئ، یا داسې نور وي مثلا د یوټیوب دپاره یې اخلی. د څنګ کې لاندې دغه ځای کې تاسو ته د ډاونلوډ اپشن هم ښایم. مثلا دغه یو د خندا اوس د باندې تاسو ته یوټیوب کاپي رایټ نه درکوي او مونیټایزیشن کې هم ستونزه نه جوړوي. ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دا وګورئ دغه څنګه شو، را ډاونلوډ شو. ښه، دغه را ډاونلوډ شو. اوس تاسو دغه استعمالولی شئ د یوټیوب په ویډیوګانو کې. تاسو ته هېڅ ډول کاپي رایټ نه درکوي. نو خدای وکړه چې له دغه سایټونو څخه تاسو هم ګټه واخلئ او همداشان استفاده ترې وکړئ. که بیکګراوند میوزیک مو په کار و، که بیکګراوند ویډیو مو په کار و، که بیکګراوند پکچر مو په کار و، یعنې عکسونه، تاسو ته به هېڅ مشکل نه پېښوي. تاسو یې په یوټیوب باندې په بېغمه زړه استعمالولی شئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.